السلام علیکم ملګرو، په دې هیله تاسو به روغ جوړ ان په صحت منظم یاست. ګرانو ملګرو، نن ویډیو کې یو داسې ښکلی پروګرام درته ښایم چې موږ تاسو د کلکولیټر په شان حساب هم پکې کولی سو او ګټه هم ترې اخیستلی شو، او کومه ویډیو عکسونه چې موږ لرو هغه هم ترې اخیستلی شو. او یو د بل پټ مهم راز ده چې هغه څخه باید موږ تاسو دننه هم خبر کړو. ملګرو، تاسو هیله لرم که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو همدا ویډیو لاندې سور د سبسکرایب بټن درسره ووهئ او ورسره څنګ کې بیل ګنټې نښان راځي همغه ووهئ چې موږ هره نوې ویډیو اپلوډوو انشاءالله هغه به تاسو ته په وخت دررسېږي. نو راځو ملګرو ویډیو پیل کوو. ملګرو، تاسو به د کلکولیټر را ډاونلوډ کړئ. ملګرو، دا هم چې کله ډاونلوډ کړئ دلته یو کوډ ورکوئ. زه کوډ ورکوم، یا به صحیح علامه ووهئ. بیا دا مو چې کله ورکړ ملګرو دغه راخلاص شو. ملګرو، تاسو به دلته خپل عکسونه هم پکې پټولی شئ. دلته چې کوم عکس پټوو لومړی به دلته کلیک وکړو. دلته به زه اوس یو عکس پکې پټوم. ملګرو، دلته هم عکس کې پټېږي او دلته ویډیوګانې نور تاسو کولی شئ دلته خپل ویډیوګانې کې پټې کړئ. نو دلته تاسو راشئ اپلاک ته، دلته تاسو خپل پروګرامونو ته کوډونه هم ورکولی شئ. نو ملګرو، مهم سیټینګ چې د هغه د سیټینګ نه به کلیک وکړئ. دلته څو مهم سیټینګونه چې باید موږ ځان ته خبر کړو. لومړی سیټینګ همدغه ده چې موږ کله د کلکولیټر کوډ سره نه هېر شي، دا چې موږ کله د سترګو سره سیخ کړو نو همدلته تاسو بیا چې کله تاسو سترګې سره مخامخ کوئ تاسو به دغه کوډ خلاصېږي. دا د یو برکت. او دویم برکت کومه ده ملګرو؟ دلته تاسو سیټینګونه چې کوم سیټینګونه څومره منټه باید هغه وي خپله پوهېږئ. درېیمه دغه فینګر لاک دغه تاسو ورکولی شئ. دا صحیح شو. او دلته نور سیټینګونه دي چې هغه بیا د انټرنیټ سره کار کوي. هغه موږ تاسو باید د انټرنیټ خلاص وي نو همدغه کولی شو. لومړی سیټینګ دغه سیټینګ دی چې موږ د بل کوډ هم ورکولی شو. دغه سیټینګ نو درې سیټینګونه چې کوم دي دغه تاسو کولی شئ د انټرنیټ سره یې کنیکټ کړئ. نو دلته تاسو نور سیټینګونه هم پکې چې تاسو غواړئ د سره کوم چټ یا کومه خبره ورسره وکړئ. دلته تاسو ته خپل ویبسایټونه ښکال دي. ګورئ دلته 4 ویبسایټونه دي. فلوینګ دی، لایک دی، پیج دی، فیسبوک پیج لري، یوټیوب لري، هر څه لري دغه پروګرام والا. نو ملګرو، که ویډیو مو خوښه وي تر سره لایک او نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. نو ملګري له دې ویډیو څخه هم برخمن شئ. نور هم په خدای سپارو. ښې چارې